سلامونه دوستانو، اوس داسې کولی شئ چې د خپل موبایل والیم یا د خپل موبایل سپیکر اواز تر 200% پورې هم لوړ کړئ. که چېرته ستاسو د موبایل اواز کمزوری وي یا هم ستاسو سلو وي او غواړئ چې خپل موبایل کې ډبل سپیکر فعال کړئ یا هم خپل موبایل اواز تیز کړئ یا د خپل موبایل اواز خوندور جوړ کړئ، نو راځئ دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې ستاسو یو خوندور طریقه درته ښایم چې هغې په طریقې سره تاسو خپل موبایل د سپیکر اواز تیزولی شئ. لکه څه ډول چې په آیفون کې وي یا هم په الټرا موبایلونو کې وي، دغه اوس چې دی بیخي خوندور وي او دوستانو ډېر لوړ وي، نو تاسو هم د خپل موبایل اواز چې دی لوړولی شئ. دا مشکل دوستانو په موبایل کې هغه وخت رامنځته کېږي چې کله هم تاسو موبایل د ډېر وخت لپاره استعمال کوئ، د وخت په تېرېدو سره ستاسو موبایل سپیکر چې دی کمزوری کېږي او اواز یې سلو کېږي. خو نن چې کومه طریقه درته ښایم تاسو بالکل کولی شئ د خپل موبایل سپیکر اواز تیز کړئ، ان تر 200% پورې هم لوړولی شئ. نو راشئ دوستانو دغې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپ انسټال کړئ. د اپ انسټالولو لپاره به راشئ په خپل موبایل کې ګوګل ته، کله هم تاسو ګوګل ته راغلئ په ګوګل سرچ کې به ورته ولیکئ richnews.co. کله هم چې دغه ویب سایټ ولیکئ دوستانو سرچ به یې کوئ، تاسو ته اتوماتیک دغه ویب سایټ راخلاصیږي. دغه به تاسو لاندې سکرول کوئ، دلته تاسو ته دوستانو سرچ آیکن راځي، په دې کې به تاسو بوسټر ورته ولیکئ. کله هم دوستانو بوسټر ولیکه سرچ به یې کوئ او تاسو ته دوستانو دغه اولنی آیکن راځي، په دغه به کلیک واخلئ. لږ لاندې به سکرول کوئ، دغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله هم دوستانو په خپل موبایل کې دغه اپ انسټال کړئ، اوس به تاسو راشئ په خپل موبایل کې به د اپلیکیشن راخلاص کړئ. اول سر کې تاسو نه یو څه پرمیشن غواړي دوستانو، تاسو به دا ورته الاو کړئ. نو کوم پرمیشن چې تاسو نه غواړئ هغه به ورته الاو کړئ. اوس دوستانو تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د دې سپیکر اواز چې د تیز کړئ. ګورئ دوستانو موږ داسې کولی شو 10%، 80% سر او 125، 150، 150 پورې، 150 پورې. او دوستانو که چېرته تاسو ماکس باندې کلیک واخلئ، نو تاسو نه کنفرمیشن غواړي ورننګ، او په دې سره به ستاسو موبایل اواز ان تر 150 هم لوړ شي، ان تر 200% پورې هم لوړېدلی شي. خو دوستانو تاسو په د لاندې د 100 نه پورته 150 150 کې ګورئ چې په کوم یو کې ستاسو د سپیکر اواز جوړېده یا خوندور کې، دغه کې تاسو کولی شئ. او دوستانو په دې کې یو بل خوندور اپشن هغه دا چې زما ډېر خوښېږي، هغه دلته تاسو د ایکولایز اپشن راځي، په دغه چې کلیک واخلئ تاسو د خپل موبایل اواز چې دا ایکولایز کولی شئ. یعنې دلته تاسو د خپل موبایل په دغه فریکونسیو کې اواز برابرولی شئ چې کوم اواز تاسو موبایل کې خوندور راځي، هماغه تاسو پکې انتخاب کړئ. لکه څه ډول چې د آیفون اواز دی، په آیفون موبایل کې اواز دی، داسې نور موبایلونو کې چې دی خوندور اواز تاسو پکې خپل ترتیبولی شئ. نو دا به دوستانو زموږ ویډیو، که د ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ، د خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.